کابل ښار د خپلواکۍ له ورځې یوه ورځ مخکې بیرغ پلورونکي په سړکونو د افغانستان له بیرغونو سره له دې چې سبا د افغانستان د ازادۍ 990مه کلیزه لمانځل کیږي، خو سر له ننه د کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ورته تابیا نیول شوې ده. د کابل ښار سړکونه، مارکیټونه، دوکانونه او موټرې د افغانستان په همدا درې رنګه بیرغ باندې مزین شوي دي. ډېر راځي موټرو کې لګې، بایسکلو کې حتی راځي، ماشومان راځي، زنانه راځي، نارینه راځي، مشران راځي، سپین ږیري راځي، ټول راځي همدلته بس لګی په دې خاطر چې سبا له خیره سره د 20 د اسد کې د جشن د ورځ ده، نو په دغه خاطر خلک ډېر راځي لګي. یو شمېر ځوانانو خپلې موټرې او دوکانونه د افغانستان په درې رنګه بیرغ پوښلي دي. ځکه موږ خپل ملک سره ډېره مینه لرو او په دغه خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ازادي په خپل وخت سره ولمانځو. د اسد د میاشتې 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو ورځ هر کال د افغانانو لخوا په بیلابیلو مراسمو نمانځل کیږي. په 1919 میلادي کال د وخت واکمن شاه غازي امان الله خان له انګریزانو د افغانستان خپلواکي ترلاسه او دغه هیواد یې خپلواک او مستقل اعلان کړ. ټاکل شوي چې د نورو مراسمو او تیاریو ترمنځ سبا د همدې ورځې په مناسبت د افغانستان او فلسطین ترمنځ په کابل کې د فوټبال دوستانه لوبه هم ترسره شي.